بکر صدیق رضی الله عنه لره یو سړی رالی ول خوب مې لیدی ول څنګه خوب دی لیدی بیا د دې معافي د بولو پر ځای وړو بولو پر ځای مې وینه کوله وینه تویدل راس ابو بکر صدیق و دا زما دا بیانونه سوس په موبایلانو مس ولا سې شرمېږم بد خبرو مې بیا چې سړی سبا خپل لور ته یا خور ته یا کوروالا ته ولګي بس سړی ډېر بس بیا هغه دلته فیصله وکړه دا څونه بیا ادب املا دی بیا ادبي ولاکه کوم ولاکه د بیا ادبي ولاکه شوکي او چې زما سره څوک بیا ادبي کوي زه بیا هغه ګرځم شماره مې لامنه ابو بکر صدیق ته ویلې ول خوب مې لیدی د وړو بولو پر ځای چې وینه مې کول دور ته ویلې توبه وباسه توبه اول توبه د چی سو باسم ولته د خپل کوروالا سره په ماهواره کې چیشکه هم بسپری کوي لہذا لدې توبه وباسه اول توبه استغفر الله او خبره د لسی د کوم ځای سره لګي عقل خو ځان ته شي دی او فهم خو ځان ته شي دی او خبره 1000% هغه سی 1000% کم سړی د خپل کوروالا سره په هغه حال کې چې هغه وده ته جایز نه وي دی ورنږدې سي دا معنا یې وله او عجبه بله درته کوم غالبا عبدالله ابن عباس اکام المرجان والا لیکلي دی عبدالله ابن عباس روایت دی دا یې جړګا نه دی جړه که دړه دا ولې پیدا کېږي دا ولې پیدا کېږي دا څنګه پیدا شي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي څوک چې د خپل کوروالا سره نعوذ بالله استغفر الله د خپل کوروالا سره د محواري یعنی د د لپاره جایز نه په هغه وخت کې یو ځایوالی وکړي که چیرې حمل ټهراو سو که دغه حمل جوړ سو دا بیا اجرا جنې پیدا کېږي که درجه بقول عبدالله ابن عباس رضی الله عنه اکام المرجان والا سره دې څه فکر وکړي ډېر او دا نو ته ماته چې مولوي صدا خبرونه څه ضرورت چې کې دا چې مال میسجان راځي نو بس دا به زه ګر جهان ته سر خلاصوم صحیح نو ابو بکر صدیق ورته ویلې ول په دا ټیم کې دا کار مکوه توبه وباسه توبه اقول استغفر الله امام حسن خوب ولیدی ویلی ول ما خوب لیدی پر تندی باندې مې قل هو الله لیکلی ول ډېر کورنۍ خوشحاله و ماشاءالله څنګه ښایسته خوب دی سعید ابن مسیب رحمه الله دا تابعي و هغه ویلی دا خوب لیدلی دی په یوه هفته اندر اندر کې به امام حسن وفات کېږي او په یوه هفته اندر اندر کې وفات هم سو اوس په ظاهره څنګه خوب دی قل هو الله لیکلی ده لیکن چې بیا یې باطن ته وکتل په باطن کې څه شی رالی په باطن کې بیا هغه شی رالی چې د ده په 1000% کې 1% هم فکر چې دی هغه نه و کوم ځای سره څونه لرې بوته او کوم ځای ته یې ورسوله کوم ځای ته ورسوله بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي عزیزانو خوب چې دی سړی شنګشتیا په خوب وویني دا جنت دی سړی شیدې په خوب وویني دا فطرت دی فطرت ویچ او یو سړی کجوري په خوب وویني خرما دا رزق دی یو سړی د پښو بیړې چې کومې بولي زنځیرې پښو ته وراچولي دا ثابت قدمي ده په اسلام کې او یو سړی توق په خوب وویني په غاړه کې توق د الله رسول فرمایي دې سره مې نه لګېږي دا خوند نه راکوي دا ماته خوند نه راکوي او بیا روایت کې راځي حضرت علي کرم الله وجهه یو ورځ پیغمبر اسلام په خوب ولیدي ول یا رسول الله د عراقیانو سره ډېر بېزاره یم ډېر تنګ یم ول الله به ژر و تا ته راحت ځینې درکړي 3 ورځې بعد حضرت علي کرم الله وجهه چې دی هغه شهید شو 3 ورځې بعد نو تعبیر چې دی عزیزانو تعبیر د رښتیاو تعبیر دی په هر چا پوښتنه نه کوي لم یبق من النبوه الا المبشرات نبوت نسته مبشرات خوشخبریانې داسته قالوا ما المبشرات یا رسول الله مبشرات څه ته ویل کېږي الرؤیا الصالحه رښتیا خوبونه رښتیا نو په دې وجه باندې عزیزانو کوم ښه خوب ولیدی خو صاحب هوښیار سړي ته وایي هوښیاران خو درسره وستله ولا زما خو په کتاب مزوقې بیخي چې مشران علما دي هغه سره بیا موږ ګایدلی نه سو ته ویلی نه سو نور نو
او بیکاره خوب دی ولیدی لا حول ولا قوة الا بالله پر چپه وژه ووایه چویې که بس انشاءالله العزیز خبره ولاړه ختمه سوله دا نو زما په خیال سره که دا د خوبو کیسه ما شروع که یو لس جمعې خو خامخا غواړي خو بس لږ لږ خواهشات چې کوو لس جمعې خو نو بیا چا لره خوب ورځي څوک وایي یاره مولوي صاحب په ژوند خوب نه وینم مولوي شفالي تانوي صاحب به یو سړی راغی حضرت ما خوب لیدی هغه ویل دنیا ګرد خوب دی خوب د پرېږده تا خوب لیدلی دی ته به څنګه خوب ووینې ټوله دنیا خوب دی پرون ورځ تېره سوه دا په ولاړه په خوب دا اوس خوب سو شپه تېره سوه دا خوب سو ورځ به تېره سي دا خوب خیر عزیزانو الله رب العزت یې موږ نه ذلیله کوي خدای دې د شرمندګۍ او د رسوایي وساتي خدای دې پرده وکړي الله دې انسانان کې الله دې سړي کې الله دې ایمان والا را سره جوړ کړي خدای دې د بدمرغۍ او د بدقسمتۍ او د شقاوت وساتي الله رب العزت ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د پیغمبر علیه السلام مبارک کې شایسته خوندورې طریقې را نصیب کړي د مرګ پر حال دې الله موږ بچان قریبان عزیزان ټول عالم اسلام ټول عالم کفر ته دا تورې نصیب کړي چې مري ووایي لا اله الا الله محمد رسول